که تاسې پوښتنه کړې ده چې د جاهلیت په وخت کې یا زما د ناپوهۍ په وخت کې مې د یو چا څخه 1,20,000 تومن اخیستي دي، نو اوس خو هغه کس نه رامعلومېږي، نه قریبان رامعلومېږي، نه ولایت رامعلومېږي، خو په هر تقدیر باندې هغه زما څخه ورک دی. اوس په دې موږ څه وکړو؟ نو محترمه په دې خو ستا باید سر خلاص وي چې دا د مسلمان حق دی، یا که د مسلمان نه وي خو د هر چا چې خو حق دی د هغه ته رسول غواړي. په هره لار چې په هر تقدیر چې ته باید ور ورسوې. که چیرې داسې وي چې هېڅ یو ممکنه لار نه وي، ستا د دې څه سل په سله کې امید قطع وي چې یاره نه دی پیدا کولی سم، نه قریب پیدا کولی سم، هېڅوک نه. په دې صورت کې بیا ته به راولاړ سې، دغه پیسې به راواخلې د هغه کس چې دا د پیسو مالک دی، د هغه پر نامه بې خیرات کې یو مستحق ته یې ورکړه، یو مسکین ته یې ورکړه، یعنې دا د هغه پر نامه باندې خیرات کړه. نو بیا یې الله جل جلاله ثوابونه هغه ته ورسوي. نو کله چې تا خیرات کړلې به ستا انشاءالله تعالی غاړې خلاصېږي. که بالفرض داسې پېښه شوه ستا د خیرات سربېره هغه کس پیدا شو، نو بیا هغه دوه اختیاره لري. ته به ورته ووایې چې ما ستا پر نامه خیرات کړي دي، که ثواب غوښتی خو هغه دی نور د هغه غاړې د هغه حساب خلاص شو، که ثواب نه غوښتی نو ته به هغه ته بېرته هغو نه تومن ورکوې چې هغه تا ځینې اخیستي دي، هغه ثواب بیا چې تا خیرات کړي ثواب یې بېرته تا ته راځي. الله مو وساتو. السلام علیکم. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.